د علي رضی الله عنه منګ او تاسو ته یو عظیم وصیت. یقینا چې علي رضی الله عنه سره د دې نه چې په دنیا کې ورته زیری شوی په جنت باندې او د نبي صلی الله علیه وسلم هم د تره زوی او هم یې ورته لور ناسته وه او د لوی شان شخصیت تیر شوی دی او څلورم خلیفه د مسلمانانو تیر شوی دی. ډېر حکیم انسان او د حکمتونو خبرې به د هغې د خوله نه راوتلې. یو وصیت یې موږ او تاسو ته دا پرېښی دی، فرمایلی دي الا وان الدنیا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة. سبحان الله. ای خلکو دا وصیت او دا نصیحت زما واورئ چې یقینا دنیا شاکړې ده، دنیا روانه ده، والآخرة مقبلة او آخرت چې کوم دی هغه را روان دی، هغه ستا مخې ته را روان دی. خو دا خبره واورئ ولکل واحد منهما بنون، د هر یو دپاره بچي شته دی. دنیا هم خپل بچي زیږوي او آخرت هم خپل بچي زیږوي. تاسو وکئ فکونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنیا. ای مسلمانانو د آخرت بچي جوړ شئ او د دنیا بچي جوړ نشئ. یقینا چې دا ډېر عظیم لنډ نصیحت دی خو ډېر عظیم نصیحت دی. باید چې موږ او تاسو د آخرت بچي د ځان نه جوړ کړو، نه د دنیا بچي.